نسل زما خاص کر نوجوان نسل دا ګوره دومره په ګناه باندې سړور ورځي بالکل بریک یې نه لګي. تقریبا 2 ورځې 3 ورځې مخکې په دې حالاتو کې بیا هم د لواطت کیس راغلی دی په تاړه کې پروت دی. نه یریږو د الله نه، د الله عذاب له به څومره حده پورې زه چیلنج ورکوم، زه به د الله عذاب څومره چیلنج کوم، دا بس نه دی. قسم په الله که زمونږ په زړه کې د ترس راځي، قسم په الله که د الله نه څه یره زمونږ په زړه کې راځي، مال الله توفیق نور تا نه راکړي چې زه قرآن کولا وکم. نه غواړي الله چې ما او تا د قرآن په لاس کې راکړي. زما وروڼو نن موقع ده، ګورئ راځئ نن هم موقع ده، خپل الله ته رجوع وکئ. لکل امة اجل، د هر یو امت دپاره یوه نیټه ده، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. کله هم چې د چا نیټه راله نه یو سیکنډ وروسته کیږي او نه مخکې کیږي. خبره زما د دین او زما د ایمان ده، زه د ایمان نه محرومه کیږم، زه د خپل دین نه محرومه کیږم، زه د خپل قرآن نه محرومه کیږم، زه د خپل مسجد نه محرومه کیږم. دا زما د ګناهونو د نحوست